رحمت الله وبرکاتو. شاهنشاه افریدي موبایل ټي وي تاسو کسو په دا تمه سره چې تاسو به روز جوړ ټیک ټاک او په افریدي کرکټ اکیډمي کې یو دلته مختلف چې کوم ټورنمنټس کې دغه پورا ټرایلز هم کې بل دلته پلیئرز لا ټریننګ هم ورکولای شي. د خبریان سپر لیګ د پورا ټرایل شروع دي نن د موږ سره ټرینر موجود دی هغه سره به خبره ترې کوو چې ټرینر خپل تعارف یې تاسو وکړو او دلته چې کوم کلاړیون دي د بوړې او د کوم برخېلو یا د ټولې لوکې چې کوم دي څومره ټیلنټ ته پکې او څومره موقع ضرورت دی. تاسو ډیره شکریا. زه زعفران افریدي یم. زه په خپل یو اتلیټ پاتې شوی یم. موجوده ټایم کې زه د خیبر پښتونخوا اتلیټکس کوچ یم. اوس مې پوسټینګ چې کوم دی کوارټ لا شوی د کرکټ کوچ یم. دلته موږ فرست ټایم دا وزټ راغلو. دا نه مخکې موږ دلته دا شونته یو ماحول نه کتلی چې څنګه اکیډمي وي. زه دغه ډیره شکریا ادا کوم چې دغه دومره محنت او دومره دغه کوشش دی چې هغه دلته اکیډمي شروع کړه. په یو دا شونته دلته هیڅ وسایل نشته دی، هیڅ فیسیلیټي نشته دی. دا باوجود هم دغه چې کوم دی یو دومره صحیح طریقې سره اکیډمي سٹارټ کړی دی. او د ټیلنټ خبره ده، ټیلنټ چې کوم دی هغه د موږ په اوپریدو کې د موږ په خوره کې ډیر زیات دی. خو هغه ټیلنټ چې کوم دی کمای دی هغه تر اوسه پرې چالدلی نه دی. نو موږ چې کومه د اکیډمي وکاته موږ دا ویایو چې زه څه قسم مو چې کم ویډ کې وکاتل، کم فزیک زه دغه قسم، کم جنون زه دغه قسم، نو ماشاءالله هغه دغه کې څه کمای نشته دی. بهرحال صرف دغه ویډ کې چې کوم دی دا یو لیول لا یو پالش کول دی، دغه لا یو شای خال دی چې هغه په څه طریقه باندې کول دی. نو زه دا مو سوچته دا مو امید دی چې را دوزینه به ډیر ښه پلیر روزي، ډیر ښه چې کم کرکټرون دي، کم د موږ د مستقبل د پاکستان یا د کم د کی پی کې د انټرنیشنل لیول لا دا چې کم رسیدای شي نو هغه دوزي کې چې کم د دوزي کې ټیلنټ کمای نشته دی. ها مصر به سره موجود دی کمبار 11 ډیر سینیئر پلیر دی، تعارف محتاج نه دی لکه په لوکا کې مصر یو نوماو په چونکې وخت سره سړی چې څومره وخت تیریږي عمر وسه هغه سټیمنا او کمزوري کیږي. اوس هم ماشاءالله ډیر فټ دی. مصر به اکیډمي بوره کې څه وی، خبریان سپر لیګ بوره کې څه ویل غواړي. خبریان سپر لیګ بوره کې خدایان چې دا به غاټي وان ټرای او ډیر ښه ټورنمنت را او ډیر خو ټیمونو کې انټری کړی لري او نوید به ډیر ښه غار جوړ کړلو دلته ټرایل وکړلو. نو ان شاء الله یو ښه ټیم به جوړوي خبریان ټورنمنت پورا افریدي اکیډمي نه ورکه ونه کلاړي باډي وړوکه نو ما هم ته پښتنه کوم نو ما څو اکیډمي بوره کې تسوي چې دلته تاسو لا ټرایل په کومه طریقه کولای شي، مطلب پریکټس هم څنګه کیږي او اکیډمي کې کوم شي نو کمای. بسم الله الرحمن الرحیم. مو نام فضل محمود دو کمبار خیلیم سرکا سره تعلق ساتم او اکیډمي الحمدلله چې د سټاف طرفه او د پلیرونو طرفه او چې کم کم گیم دی هغه به لیول سره خو الحمدلله ډېره ښه چلیږي. خو کم فیسیلیټیز دي هغه لکه کمایره لکه اوس ټرف وکټ دی لا جیمس هم نشته راي ټرف ورکټ بل مرګري من خبره وکړه موږ سره رولر کمایره ټرف ورکټ لگا لکه کرکټونو لا پاته لګي دا به ښکاوي. دا ډېر ضرورت په اکیډمي کې وتا او تنن تاریخ پر ان شاء الله موږ اکیډمي خاوه چل دا په پلیرون دی کې او بس پاکستان پی سی بلا غړای واسطه چې دانا پیج وچلا یا غویر کی مخاویر کی او خپلړیون پکشتا. د خبریان سپر لیګ کمبار زلمی اونر بلال بھائی سره خبرې کوو. بلال بھائی خبریان سپر لیګ حواله سره تڅول غوړي د لوکیلې څومره فائدہ او لکه چونکې افریدیان سپر لیګ هم سٹارټ کېدو ولا ویب سره نورم دي نو دومره ډیرو لیګونو فائدہ سره ماشي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نو وخت شکریا چې په تنګلند وخت کې راغله. حالان کې په لوکا کې ویډ کینټیز جوتیو د ډیرو وختونو د کرونا د وجه نه په لوکا کې کرکټ هغه وینا ټول ملک نه وی بلکې په ټول لوکا کې نه وی او د هغه د وجه نه اوس افریدیانو شروع کیږي او د هغه سره خبریان هم ارن شوی راي. ان شاء الله د خبریان مطلب دا دی چې د خبر ایجنسی ډسټ خبر چې څومره هم پلیرون دي دغه لا په کم مو پیسو باندې یو ښه موقع ملوشي چې هغه لا پکې گیمونه وکي او هغه لا پکې ښه انعامات ملوشي. انور بھائی تاسو لا خوش آمدیدم او څه وینا کول غوړي د بوړې او بلکې د ټولې خبر ایجنسی د پلیرونو بوره کې د خبریان سپر لیګ او افریدیان سپر لیګ په حواله سره تاسو ول غوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. مو نوم محمد انور افریدي اکیډمي سره تعلق لرم.
د 5 سال لیگ سیستم شروع شوی دی. پېښور کې پېښور کرکټ لیگ شو، کې پی پی کرکټ لیگ شو، پاکستان سوپر لیگ شو، همداسې دلته په دغو علاقو کې افریدیان سوپر لیگ شو. اوس د نوی ټورنمنټ یې ارینج کړی دی چې هغه خیبریان سوپر لیگ په نومه باندې دی. نن یې ټرایل وشول دلته ویډ کې ډېر ښه مطلب ټرایل ورکړل. هغه روغله موږ له د پېښور نه چې کوم د مو ملګري وو پیسې کې بیر سره گیم کولو، اسحاق بای، صدام بای، هغه روغلي وو دلته ویډ کې وکتل. دی ډېر اپریشیټ کړل، ویل چې انشاءالله دو مستقبل ډېر روښانه دی. تاسو هم ډېره مننه چې دلته راغلو او د ویډ کې سپورټ کړل. د میډیا زه ډېره شکریه ادا کوم. سو د کلاړیونو چې کوم سینیئر کلاړیونو هغه خبره ترې ما اورېدې د خبریان سوپر لیګ حوالې سره افریدي کرکټ اکیډمي کې د کلاړیونو او د دغه چې کوم اونر د اکیډمي ډېر په مشکلات سره د اکیډمي اخی په سیلف فاینانس باندې چلوي. هغه د حکومت نه منډه غوښتنه کول دي چې په موږ سره په اکیډمي کې مختلفو شیانو ضرورت دی، نو حکومتي چارواکو له پکور دي چې دغه ضرورت پوره کړلی شي. ډېره مننه.